خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. محترم ورونو، مصنف رحمه الله دا باب راوړی او دا عنوان ورته ایښی چې الرقى والتمائم. دا باب دی په بیان د هغې څه کې چې راغلي دي په باره د الرقى و تمائمو کې. الرقى جمع د رقیتون ده، دم ته وایي. والتمائم جمع د تمیمتون ده، تعویز ته وایي. که تاسو سوچو کې مصنف رحمه الله اکثر حکم لګی باب من الشرک لبس الحلقه والخيط ونحوها، مخکې دا ذکر کړه. دې باب کې حکم نه دی لګولی. د هغې وجه دا ده چې په باب د رقا او تمایمو کې اختلاف دی، نو د دې وجې نه په دې کې تفصیل دی، نو هغه تفصیل زده کول پکار دي او بغیر د تفصیل حکم لګول نه دي پکار. نو اول به راشو الرقا جمع د رقیتون ده، دم ته وایي. نو که چېرته ان كانت الرقية من كلام الله، که چېرته دم د الله د کلام نوي، د قرآن کریم آیتونه یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم احادیثو کې دعاګانې د هغه نه منقول دي، نقل دي، په دغه دعاګانو باندې دم وي، نو فهو جائز بالاتفاق. دا جائز دی او په دې کې هیڅ محظور شرعي نقصان پکې نشته دی. د هغې وجه دا ده چې قرآن کریم شفا ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دم اچولی دی، ځان هم دم کړی دی. جبریل علیه السلام به رسول الله صلی الله علیه وسلم دماو، دم به پې اچو. او حدیث کې مرازي چې وما ادراک انها رقیه، ته څه شي پوه کړي چې تا ته څه پته ولګېده چې سورة فاتحه دا دم دی. والادله على ذلك كثيره، په دې باندې ډېر دلایل دي بالاتفاق دا جایز دی. خو دومره ده چې د دم طلب کول دا د اعلی توکل خلاف دی، ناروا نه دي. دم سړی طلب کولی شي، خو اعلی توکل دا دی چې د دم طلب هم پرېږدي، لکه مخکې حدیث کې دا مسله بیان شوې وه تفصیلي. دویم قسم هغه دم دی چې هغه د غیر الله نه په هغې کې مدد وغوښتلی شي. طلاسم چې ورته وایي، درهه چې ورته وایي، درهې او طلاسم، ساحران چې کوم داسې الفاظ وایي چې څوک یې په معنا نه پوهېږي، نو دغه دمونه چې دي چې په هغې کې د غیر الله نه مدد غوښتلی شوي، یا حامان او یا فرعون او یا قارون، دا قسمه دمونه چې دي د دې د ناجایز وایلو نه تیر شي چې دا جایز دي که نه، دا کفر دی. په دې باندې انسان د اسلامي ملت نه خارجېږي. وجه دا ده چې الاستغاثة بغیر الله شرک، د الله نه ما سوا په بل چا باندې استغاثه کول، هغې ته فریاد کول، دا کفر دی او په دې باندې انسان د ملت اسلامي نه خارجېږي.
نو دا د الرقا تفصیل شد دمونو چې په عربي باندې د الله د کلام نه معنی واضح وي دغه دم بل اتفاق جایز دی او چې د غیر الله نه پکې مددونه طلب کړي شي کل استغاثه بالشیاطین لکه ساحران په شیطانانو باندې مددونه غوښنه غواړي او صدم درهي وي داسې الفاظ وي چې څوک په معنا باندې نه پوهیږي نو د غیر الله نه مدد غوښتل کفر دی دغسې دمونه حرام ناروا او شرک اکبر دی چې د هغې د وجې نه انسان د اسلامي سرمایې نه محرومه کیږي بل چې التمائم تعویز په دې کې به مختصر داسې ووایو چې تعویزونه که چرته داسې د غیر الله نور څه نومونه پکې لیکل شوي یا جبریل یا میکائیل یا دخي پکې لیکلي یا نور داسې یوه دوه درې پکې لیکلي د شیطانانو نومونه اکثر د ساحران په ابجدو باندې ځان سره په دې الفاظو کې لیکي یوه دوه درې په دې شیانو کې دا هم کفر دی په دې باندې انسان د اسلامي ملت نه خارجېږي دا کار ساحران کوي او د ساحر سزا چې دا ضرب عنقه بالسيف په توره باندې دغه دا سټ وهل پکار دي ځکه چې ساحران په انسانانو باندې ژوند خرابوي مشرکان د شرک کوي د الله سره کفر کوي او د غیر الله د شیاطینو ته سجدې کوي دا خو اتفاق حرام دی اوس راځو هغه مسلې ته چې کومې کې اختلاف دی چې په کم تعویذونو کې قرآن لیکل شوی یا پکې دعاګانې لیکل شوي صحیح دعاګانې د دې څه حکم دی نو دا یوه داسې مسله ده چې د صحابه کرامو د وخت نه تقریبا په دې کې اختلاف را روان دی خو په دې کې راجح قول چې علماو راجح کړی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغه به په دې باندې ډېر زور ورکو هغه دا دی چې دا هم حرام دی د دې نه ځان ساتل پکار دي د دې وجه دا ده چې یو خو لا تثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نه دا ثابت نه دي او دویم دا دی چې سدا للذرائع دا چې څوک کوي نو دا نور ظالمان چې دا سحر کوي هغه به پکې راننوځي هغه به پکې خپل سحرونه کوي او په دې بانه باندې چې مونږ قرآن لیکو دا څه شوي دي تاسو ته معلومات دي او بل دا چې د قرآن که بالفرض قرآن هم ولیکي نو د هغې اخري ځای څه وي ډیران وي نو ته سوچ وکړې چې د الله کلام به په ډیران کې پروت وي نو دا څومره ظلم دی نو الغرض د دې نه هم ځان ساتل پکار دی اگر که بعضې سلفو د دې د جواز خبره کړې دا مختصر د دې عنوان وضاحت و چې باب ما جاء في الرقاء والتمائم دې چې کوم نصوص مصنف راوړي هغه وروسته ذکر کوي باذن الله تعالی دا هغې به وضاحت په بل درس کې وکړو والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين